زما محترم مسلمانانو ډیره د خوشحالۍ موقع ده د الله د کور او د مسجد افتتاح ده او د هغې په خوشحالۍ کې موږ تاسو د الله په دې کور کې را جمع شوي حدیث مبارک کې راځي المساجد مجالس الانبیاء مساجد دا د پیغمبرانو د ناستې ځایونه دي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا الله لکور جوړ کو الله به ورله جنت کې کور جوړ کی په کوم محله کې کلی کې علاقه کې مسجد په تعمیر او په اعمالو باندې آبادی هغه مسجد حدیث کې راځي دعا کوي د ټول کلی خلکو ته دعا کوي الله د دوی کورونه آباد کې زی آباد کړي وو او کله چې مسجد په تعمیر او په اعمالو باندې غیر آبادی او مسجد ته تاله لګېدلی په مسجد کې اعمال نه کېږي نو دغه مسجد ټول کلی علاقې ته بد دعا کوي الله د دوی کورونه غیر آباد کې زی غیر آباد کړي وو قرآن کې الله جل جلاله فرمای انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر مسجد تعمیر کې به هغه کس عیسی چي او هغه کس به د خپل سعادت او خوش قسمتي ګڼي د چا چې د الله په ذات باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې یقین ساتي او دا دغه 100% یقین دی چې دا دنیا فانی ده یو څو ورځې ژوند دی او د دې دنیا نه آخرت طرف ته روان مسافر ما کبیت العنکبوت دا دنیا د جولاګي جاله ده دار الغرور د دوکې کور دی متاع قلیل لږه شان فایده ده لعب ولهو د لوبې ټوکې دي جناح بعوده د ماشي وزر دی کذل زائل ختمیدون کې سوري دي اصل زندگی دا د مرګ نه پس شروع کیږي نو مسجد او مدرسه به هغه کس جوړي چې د الله په ذات باندې ایمانی الله سره تعلقي د الله سره مینه د الله سره محبتي د الله د رسول سره مینه محبتي او د خپل ژوند د الله او د الله د رسول په اطاعت کې او په غلامۍ کې تیری او د دې یقیني چې دنیا بے وفا د آخرت روان مسافرم زدا مسجد جوړوم د ځان له د آخرت کور جوړوم د ځان له د جنت کور جوړوم په ټول دنیا کې درې غټ مساجد دي لومبني مسجد هغه بیت الله شریف مسجد الحرام دا د الله کور دی او په دغه مسجد کې یو مونږ په 1 لاکھ باندې بدلیږي بلکې په دغه مسجد کې هر نیکی په 1 لاکھ باندې بدلیږي او دغه بیت الله شریف نه زمنګ مسلمانان چې حج عمره لاړ شي طواف کوي حدیث کې راځي چې کله دې طواف شروع کوي نو د بیت الله شریف په ګډ باندې یو کاڼی لګېدلې دي ایتوي حجر اسود پیغمبر علی السلام فرمایل دا کاڼی د جنت نه راغلی دي آدم علی السلام چې د جنت نه راته ځان سره لس سيزونه وروړي یو پکې دا کاڼی مو دا کاڼی دا تک سپینو او زما د امت ګناهونو دا کاڼی تور کله چې حاجی حج عمره لاړ شي او طواف شروع کوي او دی حجر اسود ته مخامخ شي د دې زینه د طواف نیتو کی او به استلامو کی بسم الله الله اکبر او به طواف شروع کی دې چې استلامو کی د دې کاڼي خاصیت دادي چې دې انسان څومره ګناهونه کړی هغه ګناهونه تراکاږي ویش کی دې مکمل د ګنا نه پاک شو به دې طواف شروع کی او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی د طواف په یو قدم باندې 3 کروڑ نیکی ملاوي دغه د الله کور دی او حدیث کې راځي په دغه د الله په کور باندې په بیت الله شریف باندې هر وخت شپږ شل رحمتونه نازلي شپېتا غا چاته ملاويږي څوک چې الته طواف کوي سلوي هغه چاته ملاويږي څوک چې په مطاف کې مونږ کوي او شل هغه چاته ملاويږي چې بیت الله شریف ته ګوري پنځو سيزونو ته قتل عبادت ته خمس من العباده پنځو سيزونو ته قتل عبادت ته النظر الى الكعبه بیت الله شریف ته قتل عبادت ته النظر الى زمزم زمزم ابو ته قتل عبادت ته النظر الى المصحف قران ته قتل عبادت ته النظر الى وجه العالم د عالم مخ ته قتل عبادت ته
النظر الى وجه الوالدین د مور پلار مخ ته قتل د عبادت دی نو بیت الله شریف ته قتل عبادت دی او زمزم بو ته قتل عبادت دی حجر اسود ته قتل پدی باندې انسان د ګناهونو نه پاکي او به دغه ځکه طوافونه منځونه دا په مخ د زمکه د الله لومبني کور دی او بیا پیغمبر علی السلام چې د مکی مکرمه مدینه منوره ته هجرت وکړ نو د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې یو روایت کې راځي 15 میاشتې تیرې کړې بل روایت کې راځي شپږ میاشتې تیرې کړې او د دریم روایت مطابق شپږ نیمه میاشتې په هغه کور کې تیرې کړې دا غي نه پس پیغمبر علی السلام صحابه کرام را جمع کړل مشوره ور سره کوي چیرې د الله کور جوړو مسجد جوړو المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناست زین دي نو د مسجد د پاره په مدینه منوره کې یو ډاګه و داغي یو طرف ته د مشرکانو قبرونو او داغي نه دی بل طرف ته یو پلاټ خالی پیغمبر علی السلام دغه پلاټ د مسجد د پاره خوخ به تاسو که د پلاټ د چا دی نو په مدینه منوره کې یو دو درې یتیمانان ماشومان او پلار وفات شوی هغه خپل تر راوستل پیغمبر علی السلام له دا پلاټ د دوی دی پیغمبر علی السلام تو فرمایل چې دا پلاټ موږ د مسجد د پاره خوخ کدي کې موږ مسجد جوړو او دوی له پیسې ورکو په بیا بیت وال هغه یتیمانان ماشومان ورته وی د الله رسوله دا خو زمون سعادت ته خوش قسمتی ده چې زمون پسمکه باندې مسجد جوړ شي د الله کور جوړ شي موږ له پیسې مرا کوي موږ د الله په لار کې د خپل پلاټ ورکو پیغمبر علی السلام تو فرمایل تاسو یتیمانان یې داسې مناسب نه ده موږ به تاسو له دې پلاټ قیمت درکو نو د پلاټ قیمت چې کله معلوم شو لس اشرفی مقرر شوی او دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسې دوی دا پیسې به زه ورکم نو هغه ځان له دا پیسې ورکړ بیا چې په مسجد کې تعمیر شروع شو پیغمبر علی السلام صحابه کرام را جمع کړل من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چې الله له کور جوړ کو الله به له جنت کې کور جوړ کی نو په مسجد باندې تعمیر شروع شو هر صحابي دا سوچ کی چې دا ځان له جنت کور جوړو دا ځان له جنت سودا کوم په خپل پیغمبر علی السلام په دې مسجد کې خدمت کړي د مسجد تعمیر شروع شو د غربت دور دی د اسلام ابتدایي دور دی خټي لوټي شروع شوي او د مسجد ډانچه شروع شو جبرائیل علی السلام الله راولېګو نو هغه د قبله او خود چې دی طرف ته قبله ده او په دې زبانه قبله دا میراب د مسجد تاسو جوړ کړي صحابه کرام په شوق او ذوق باندې لګیا دي مسجد جوړي صحابيات سوال جواب راولېګ زنانو د کورنا د الله رسول منګم غواړو چې ځان له جنت کې کور جوړ کو خو چون کې بار نارینه دي موږ دروتی نه شو نو موږ د پارم لګه مشوره وکړي پیغمبر علی السلام د اغه زنانه وغه جذبه خوخه کړه او صحابه کرام کینول وی تاسو غزان له جنت کور جوړوي خو چون کې زنانه وی چې موږ هم ځان له جنت کور جوړو خو بار دروتی نه شو نو مشورې وکړه او د مشورې نه پس اعلان وکوي سار نواله د ماسوتن د مونځ پوري تاسو په مسجد کې تعمیر کوي خټي لوټي به کوي ځان له د جنت کور جوړوي او کله چې د ماسوتن جمع شي نو تاسو به کور ته زید شپې به بار نه روزي او زنانو ته صحابيات ته سوال جواب وکړ وې د شپې په تیار کې راځي د ساره پوري به تاسو مسجد کې خټي لوټي کوي ځان له د جنت کور جوړ کړي نارینه او زنانو په شریک باندې د مسجد تعمیر شروع او بیا د مسجد ډانچو خطا چې د مسجد ډانچو خطا دا 50 غزه پلن مسجد دی او 70 غزه اوږد دی ورکوټه مسجد دی دا د مدینه منوره د پیغمبر علی السلام لومبني مسجد دی او دا په مقدس مکه دویم غټ مسجد دی مسجد ډانچو خطا غربت ته د پاسه په د کجوري تنه واچول او به په د کجوري شانګي واچولي باران بو شو مسجد کې بخټي جوړې دي لس کاله په کې دیونه د بل شوی او د مسجد مخې ته پیغمبر علی السلام یو دونکاچا جوړ کړه مسجد کې یو طرف ته او داغي نوم صفه او پاغي بچ کم طالب علمان وسیدل اغوی تبویل اصحاب صفه دا د پیغمبر علی السلام د مسجد او د مدرسې طالب علمانو صحابه کرام ټول د مدینه منورې خلک نو د لری نه راغلي مسافرو
صہیب رومی د روم نه راغلیو، بلال حبشي د حبشې نه راغلیو، سلمان فارسی د فارس نه راغلیو، ابو هريره رضی الله عنه د یمن نه راغلیو. نو اکثر صحابه کرام د لری لری نه راغلیو. په دې مسجد او مدرسه کې به دین زده کو، قرآن او حدیث به زده کو. دغه مسجد په اخلاص باندې جوړ شو. او بیا د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې دغه مسجد دی، د خلکو کورونم کچه دی، مسجدم کچه دی. کله چې خیبر جنگ وشو، خیبر فتح شو، نو دا مسجد جوړ شو. وکاله پس چې خیبر فتح شو، مسلمانان زیات شو، تعداد زیات شو. مسجد ورکوټی دی، 50 غزه پلن دی او 50 غزه اوږد دی. نو پیغمبر علی السلام صحابه کرامو ته فرمایي چې دا مسجد لګټو غنه زیاته شو. نو مسجد کولو ک 100 غزه پلن شو، 100 غزه اوږد شو. دا د جوړېدو نه وکاله پس او بیا جوړ شو، خو کچا جوړ شو. او صحابه کرامو بیا سم په شوق او په مینه محبت باندې مسجد جوړ کړ. او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې ممدغه کچا مسجد دی، د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې کچا مسجد دی. کله چې د عثمان رضی الله عنه دور خلافت دی، هغه صحابه کرام را جمع کړل، و یو سپوري مدینه منوره کې کورونه کچونو که مسجدم کچونو خیر دی. او اوس مدینه منوره کې ډیر کورونه پاخه شو. نو دا مسجدم زه جوړوم په خپل پیسو باندې جوړوم، په ذاتی پیسو باندې، مال الله وس او طاقت را کړی. بعض صحابه کرام په دې باندې ناراض وو، د پیغمبر علی السلام زمانہ کې مسجد کچونو په خوي مو. هغه ورته فرمایلی بیت الله شریف پاغه کې ګټه لګیدلې د پوخ دی، او بیت المقدس په شام کې دا د مسلمانانو ولس میاشتې قبله پاتې شوې ده. شپېته جیربه کې د غر د پاسه دا مسجد جوړ دی، 240 کناله د هغې رقبه ده، 10 دروازې دي او غټ مسجد دی او گیر چاپیره تی برنډه ده. او اکثرو پیغمبرانو په دغه مسجد کې د خپل کتاب درس او تدریس او واعظ او نصیحت کړی دی. هغه مسجد هم پوخ دی. نو زه دا مسجد نبوي هم پخوم او کلاو به هم کم غټ به کم. نو بیا عثمان رضی الله عنه دا مسجد پوخ جوړ کړی دی. د اټلی نه ورلا کانی وروخت دا ماربل او مسجد مزیدار پوخ جوړ شو. او د ساګوان لرګي ورلا وروخت د بارنا، او به مسجد تعمیر شروع شو، پوخ جوړ شو او پای کې کانی ولګید او چتی ورله د لرګي نه جوړ کا وغیله د سرو زروبه ور کړی، ستنو لیم د سرو زروبه ور کړی. او د فقه مسلم دا د زمون چې کوم کلی کې کورونه کچینو که مسجد کچینو خیر دی، او چې نه کورونه پاخینو به مسجد هم پوخ جوړول پکاري. او مسجد دا د الله کور دی، دا د پیغمبرانو کور دی، د هر متقی او پرهیزګار انسان مسجد دای کور دی. د الله کور آبادی، زمون کورونه آبادی، زمون بچی آبادی، او زمنګ د نارینه او زنانو د علاقې به الله حفاظت کوي. دا دویم مسجد دی. او بیت المقدس دا دریم مسجد دی. مسجد نبوي په اخلاص باندې جوړ شو، او په دغه کې د پیغمبر علی السلام او د صحابه کرام او د صحابیات او غ اخلاص پروت دی. د ټولي دنیا د پاره د هدایت یو غټ مرکز الله جوړ. دغه زینه د دین ټولي دنیا ته رسیدلې. نن موږ تاسو ګورو په ټوله دنیا کې د صحابه کرامو قبرونه دي. دا ټول تشکیلونه دغه مسجد نشوي دي. تقریبا تاریخ لیکلی 70 نواله 75 پورې صحابه کرام په افغانستان کې دفن دي، په هندستان کې 25 صحابه دفن دي، په چین کې 8 صحابه دفن دي. زمنګ په پاکستان کې دا صحاب بابا چې یادي شیخ حسن جان سے فرمایل الله دې قبر د نور نه ډک کی، وې دا تقریبا 30-35 صحابه په یو قبر کې دفن دي. دا عباس رضی الله عنه دا د پیغمبر اسلام تر دی لزامن په لسو ملکونو کې دفن دي. صرف یو زوی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه رئیس المفسرین دا په سعودي عرب کې بطائف کې دفن دی، غټ مسجد په جوړ دی. باقی دا نور صحابه کې دا نه زامن په نه ملکونو کې دفن دي. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په ترک استنبول کې دفن دي. معاذ ابن جبل په یمن کې دفن دي. بلال حبشی رضی الله عنه په شام دمشق کې دفن دي. نو دا ټول صحابه کرام د دوی تشکیلونه او شو. علی رضی الله عنه په عراق کوفه کې دفن دي. بل رور دي جعفر رضی الله عنه د دن لس کاله مشر دي، داغه قبر په یمن کې دي، په اردن کې دي. نو دا صحابه کرام
ټول دنیا کې خواره شو د دغه مسجد او مدرسې نه او د هغه خلکو اخلاص پکې پروت دی. نن په ټول دنیا کې چې د دین څومره شوبې دي دا د دغه ځای نه د دغه ځای شاخونه دي. ستاسو مسجد ماشاءالله دا هم د مسجد نبوي او شاخ دی او ماشاءالله من خو چې ولید نو زړم خوشاله شو. دومره غټ مسجد، دومره فراخه مسجد او دومره ښایسته مسجد. حالانکه په دې لاره چې موږ راتلو ستاسو دا کلی ما په ژوند کې په لومړي ځل ولیدم. په لاره چې سړی راځي نو وایي ګینې آخرت ته روان یم.